کومه ګرمي ده دا ګرمي به ختمه نه شي وایي دا زمونږ څومره ښکلی ځای دی چې د سرجي دې م خدای بیخو باسي زه یې بوتلم دفتر ته او دفتر کې نو دفتر ته تاله وه شاه یاسر دا سره راغلو نو ښه به وه ورور مې دی که نه په دې وخت کې ارمان راشي آبې کا لوګه ستړی کا ولې چېرته روان یې چېرته به ځم که نه ته څوک یې چې ما نه تپوس کې د خو د پلار مې مرګ دی ډېر وخت یې وشو ښه نو څه واده وکړم مې نه دی کړی نو واده درله وکړم ما له داسې خبرې څوک څه کوي زه وایم تم پېغلی او زم پېغلی یم دا پاڼې زمونږ ته پېغله نه یې ته زلمي او زم زلمی یم او تم پېغلی نو زه وایم خیر دی کو زه خو د شاڼۍ اتیا لوپۍ منم مینه محبت کې ګورې زه شیري بیري والی یم مړې فضول خبرې مه کوه هغه جنکو کې زه نه یم ښه چې دا کم کې ته ماته ګورې زه درته په کمې کې ګورم ولې ته څه وې زه درته په غلطه سترګې ګورم زه درته د مینې خبره کوم مړې مطلب د څه د صفا خبره کو اسمانه پیش وي که نه مطلب مې دا دی چې خیر دی که واده راسره نه کې کوېدن راسره نه کې خیر دی واده راسره وکړه وای که کوېدن راسره نه کې واده راسره وکړه ستا په کور کې مور او خور شته او د روبې لېږم نه خیره مور مې شته دی او خورکۍ مې شته خو هغه خبرې نه شي کولی چاړۍ ده چاړې ده ولې زه د غره نه ما بله ورځ ده ولې نه مړې خو داسې خبره ده چې ما څه چې نو مړه به مې پټه به مې بس نورې خبرې خوشي دي ښه چې زما مینو سره یو 200 روپۍ راکړه نه ستړی شوی یم دلته به چنجر کې کښېنم 200 روپۍ مړې داسې خبره دې وکړه که نه ته داسې کار وکړه ته مه خفه کېږې که تا ته یې کلي کې څوک تنګوي یاره د څوک وایي خو ما ته ووایه که نه زما شکر دی پلارم شو زما شکر دی رورم شه دی ته دې نه بېغمه شه که 200 روپۍ راکړې راکړو که نه راکړې که نه ګورې بیا ما له مخې ته هم نه درېږي په دې غمه شه مړې زه راته د خپلې مینې دا یو څیز درشم را دې ته خلاص نه زه په دې سکم دا به دې چا نه راپټه کړي وي غل غوندې زه ته وګورم وګوره ته اوس دا خبرې کې زه دې په دې دوست سترګو باندې مین یم او ته وایې چې یار دا به دې چا نه راپټه کړي څوک دونه سپکې خبرې کوي زه سپکې خبرې نه کوم ما ته معلومولې شکر دی که ستا پیسې پکار دي زه به درله درکړم ما سره دونه ډېر دي که نه چې ستا هغه ټول خاندان یې مرکم بیا به راسره پرتې وي خو ما ته معلومولې زه ستا 200 روپو ته خو نه یم ناسته راکړه یو 200 روپۍ که نه قرض په ایمان د نو راباندې قرض نه ته زما سره چې زه تا له 200 روپۍ درکړم زه ستا دلبره خوله دې ماته شه خوله کې د چنجو شو په خوله کې د غټه دانه روخېجه خیرې مه کوه ظالمې خیرې مه کوه لکه چا سره به واده کې په دې کلي کې داسې ګورې بل ګبر جوان نشته دی زه دا وایم زه د هغې عزت یم پکې د قد قامت ته مې وګوره سوچ پې خیر دی وکړه څه خانیانې وې دا اړې بس السلام علیکم وعلیکم سلام په د مولا خان څنګه چل دی خیر د به زندګي د تېرېږي نور واړه زاګه ماشومان په خپله ښې شکر الحمدلله د الله لاک لاک شکر دی وخت تېرېږي ښه د خوشحالۍ زندګي ده الله یې په موږ تېری نورو ته چېرته روان شوې په دې غرمه باندې زه خو تلم لکه مانځه ټایم دی لمونځ هم کوم ښه جومات ته ځم او ما چې تاسو مې د کار و ما بیا به درشم څه وخت کې څنګه دې خوښه ده راشه چې څه ټایم راځې ستاسو خپل کور دی په مولا خانه او خپل کورم ده دا زړه له مه راوله چې زه ورځم او زه راځم ستاسو خپل کور دی چې څه ټایم راځئ هغه لیک څنګه دی هغه رور دی هغه سور کې ښه مزو کې بس هغه 10 بجې راپاسي هغه زوړ عادت یې اوس هم کوي ماشوموالي هغه که زما منې که نه وروره ګوره شیطانخ درته نه ویم بس د بار غم او لکه وتاوه دلته مزدوریانو خوندونه نشته ده ټول خلک بې روزګاره ناست دی د چا کار کسب نشته دی او غربت ډېر زیات دی پرون مې ورته ویلو ښه وی دغه رالوکه دلته څه پروګرام یې شروع کړی وي دا رالوکه بیا سعودي وی کو دوبۍ وی کو امریکې وي هر ځای ته وي ځم اورې ټیک ده دا ستاسو د کور خبره ده په دغه کې زه صحیح سم نشم بیلیدی خو ګورې دلته حالات ډېر خراب دي خلک په نیمو خېټو ګرځي سعودي ته یې ولېږه یا بل ملک ته ولېږه چې ځان له مزدوري وکړي زه لېږم زه خدای دې خیر وکړي ستاسو به زه بیا ملاقات وکړم صحیح ده صحیح ده راځه ما څه چې نه مهرباني زه خدای دې آباد لره خدای دې خوشحاله لره ما په سوچ کړی دی ستا په شان خلکو سره زه خبر یم نه کوم دا د اخیري ځلو منه صحیح ده او زه به ډاکټر جوړېږم زه به ډاکټر سره واده کوم ډاکټر سره نه نو تاسو څه کړی چې ته به ډاکټر جوړېږې ډاکټر به زه د ځان نه جوړ کړم که نه ډاکټر به ته ځان نه څنګه جوړ ته سکول ویلی دی
نو ولې دا په سکول باندې زمونږ کلي کې دونه ډاکټران دي سکول یې نه دی ویلی خلکو له راشه ستنې وایي واه دا وګوره دا ما د خو ته لیونی ښکاري چېرته کې په غلطه ستنه به دې ورلوالي او بیمار کړی به دي مړې نن سبا چې بل کار روزګار نوکري ونه لګي ستره ځان نه ډاکټر جوړ کړي ځان له هغه د طبي هغه څیز راوړي یو 2 سیرنجې کېدي او پیناډال ګولۍ کېدي د ډاکټرۍ دا خبرې خو مه کوه نور دې خو ما ته وګوره قام قبیله مشترې دا نه چې ګوره زه د سلنډر کوشر یم ښځو ته په لاره ته خو ډېر سپک انسان وختې مونږ څه چېرته بېکامه نه یو ښه زما دونه غټ خاندان دی او دا خبره زما وار اوس به زم پلار ته به مې او ورور ته به مې او دپسې به کور ته درځي واقعي خبره که نه د مشرانو خبره وي چې څه کوي نو هغه به دې وي په ټول عمر په پردو جنکو ته په لارو کې ولاړې ځکه د خور په کوڅو کې ګرځي او نیمنې د خلکو ته ګوري خبرې مه کوه د خور پیغور به ماله نه راکړې ګورې په ایمان چې چېرته مې ښځه د مرۍ نه نه لرې وړې تا به دې مرۍ نه ونیسم چا کوي تا ته نه ویمه ګوره زما خبرې ته غوږ کېدوه موږ چې سم کرو هغه رورې راسه نه ریبي ایسته پې دیاړي مار ور واچوو موږ یې په خپله نه ریبو ټاړې دې ټټکې غړې ده ټوله درمه ډېره ټورانه ده ما د ګاونډیانو کر لېږلې کور کې خفه ناسته ما وې زه زړه بې خوشحالي شي بای دا ټول عمر ټپئ دا ټټه خو ټاله نه ټوه تاسو د هغې په خوشحالۍ څه کوئ تاسو په خپلو خوشحالو باندې مړی خپلې خوشحالۍ کوئ بای د ما ټوټالي به ووینې او رټ به راځي د ما دې ټوټې کې به ناوې راځي په دغه ارمان به دې وجنم دغه ښځه دې رانه ونه لیده پرون د عثمان ته روانه وي چې ټټه تلي چېرته به دا زما د خپل لږ پرېښودلم دمله بای راله کېده په خیر علي تړې مټي ډونډې ډونډې ورته مه وایه خپل نوم وتاله ټټه تلې وي بس ته دې تپوسونه څرې کې ځان حساب جان مه جوړو بس خوله ور واله ما لیږلې وه دې ټلې چې دې په ټرمولم کلي کې تاسو دواړو وروڼو زه په شرمونو شرمولم چا سره د مخ له ګولو قابله پرې نه ښودم دې خپلو پینټو ته وډورم او بیا د دې ټانو ته وګورم ډرا راځي داسې کار دی که نه چې هغه باړې د کار څه شی دي اول د خور په کور کې نه وه بیا شو بیا د دې بل کشر ورله واده وکړه بیا د خپل سوچ کوه ګوره د دې بارې د لاسه به ما ته پته وه چې یو ځل پیغور کېږي هغه پیغور دې راته وکړو که نه نو داسې کار دی په ایمان ګورې سبا به د جنازې اعلان واورې دا خبرې مه کوه چې ما د هغه د جنازې اعلان واورېدو که نه بوا مې زه به ته رشته مه رالېږې زه به درپسې درشم او بله دا که نه چې ده د بالې نه تپوس نشي کولی دا غریب خو نه څه شته نه خو نه بده هغه خو م لیونې دی له ستا خور سره جوړېږي هغې به له په کور کې ښایسته هیۍ عزت باندې ورکړه په کور کې به یې کښېنې او بله دا که نه شي ورکولی که نه نو بس بیا بېغمه شه ما ته ونه درېږي ته په دې خپله خبره به ټینګې چې زه بالې مړ کړم ته ما ته واده وکړي او تا بل هغه لږ بیزه کړه که نه هر ورځ د کور ورته ولاړي مالې ښه دی مال کوم دې سره ته واده ولې نه وای خدای مکه چې به کوم ته نیمانې تا سره ټایم شته که نه او بس ماله د بستي اوږه ستړې کړه زه ځمه او دا بیگ خو به د سره یو سم که نه ګوره رور دی ډېر ښه انسان دی موږ چې ګپ شپ دی بیا به وایي چې خور مې را روانه او دوی ورسره بیګ فازه وینې ستا راځه چې ځو کور کې خو د ماما او د ماما د دوی د لاسه مې ملالې سره دوه خبرې ونه کړې لار کې ورته کښېنم دوه درې خبرې به مو څه وکړم په عزت کې به کور ته بوځم ګپ شپ به مو لږ داسې ور مخکې کېږم چې الله راته لږ اوږده شي تا د پلي محمد داسې شل شی او بله چې دا جګړه وه په کوڅه کې دا نو دا زما د ورور نه تپوس وکړه ما نه ولې کې زه خو په کور کې ناست یم ګوره زه درته خبره کوم پروین ورته چېرته په دیوال لو چې څه شوې ده پلي محمد دې په دې خبره باندې چیر کړی وایي دا د ښځو خبره دا ټوله د ښځو خبره بیا مې بېل کړه کومې به مې څوکۍ نو مړه به مې کېپې ګپ دسې لګومه خدایه ګپ دسې داسې لګوم ګپ ما سره مه لګوه ته داسې کار وکړه چې ته پلار ته ووایه وې ورمې که ځینې وایي چا سره تختمه وایي خدای مه که مونږ پښتانه یو داسې نه کاله ملالي خبره دا ده چې هغوی ورسره په خپله جاخه اچولې وه څنګه خو دا ولې دا څوک دی نه دي یاره دا څه بې غیرته دی پردو ښځو ته مخې ته ته خو ما نه لیدلی خو دې خبر چې کومه بلۍ دا زما د ماما لور د مالې په ورکوټوالې را کړې ده ځان په دې خبره پوه کړه نه خبره کوم دا زما سرجي جوړ دغه څه نوم دی خدایا واو پوه شو دی زما خور د دین په دنیا واه دا واله مهرباني بیا ورته خور ووایه ووایه ورته بیا خور
وایه ورته بیا خو زما وای دا خپل مې راته پته نه درې ورځې مې چې راځه ګوره بیا مې ګورې ولیدې ته مندګرو ته مې دا د سکول د ټالۍ په شان سر دې نیولې دی دا څوک دی زه چا به ځم ځان ورته وه پرېږده ملا ورځې خو په خاطر مې ګوره پرېښودې. ورځې خو دې دریدار ماما نه ډېرې غوټې دي او په غوږونو دې ښه ځکه لیر ورځه کنه خیر دي ځه دا اسمه ټچ کوه زما خو دا خبره دې ګورې غلطه وکړله کومه خبره ما کومه خبره بس سوچ پې وکړه نو خو مې کړی دی مېلمه یې که زمونږ کلي کې مېلمه نه وي پرېږده وه بیا ها ای بچیا خور دې تلې د اوس پته ونه لګېدله نو تا ته ما چې د ګور په سر ښکاره شو نو ښه لګېدلې په کټ کې راته دقه شانه رات ناستې اوس په راشي دستخط له تلې څه دونه ټیم خو پې نه لګي دا څنګه دستخط چې ساتلی دی دا دستخط یې نه خلاصېږي ته د هغې داسې کار وکړه مړې سړی خو ووایي که نه صحیح شو ځه تازه چې زه شابه کور ته وی دا د سرجي نو ده بیا به مې سرجي کې عزت په کوي ایمان چې ګورې بدماشي مې کوي بیا به بدماشي ولې کوم ته خو زما رورې قسم په خدای ګورې دوه ډزې په دې سر ولم ګورې یوه خبره مې یاد ساته دنیا کې ګورې لومبی مرګ هم د ښځې په سر شوی دی او وروره ګورې زما او ستا لانجه هم ګورې د ښځې په ما سر ته ده غوږ کېږده وهې زما د خپل سر مینه به بیا هم راشي سر بیا نه راځي او زما خو سر هم تا ته پته ده د سکول ګدۍ تی د سیکل ګدۍ تی جوړه شوي ته لاړ شه وروره زه په کدو نه خیر راځه چې زه وی تعلق مې زیاتوه زه ده دې په لار په یوم راځه چې دا څوک دی څوک دی زه دې په یوم دا زما د سرجي کشر رور دی بیا به مې پیپرو کې فیل کی بیا به ډاکټرۍ کورس څنګه کوم زه بس الله دې خیر کړي خو دغه خیال کوه احتیاط کوه ستا نظر غلط دی السلام علیکم وعلیکم السلام یو وارې دا څه دي مړه دا خو د دا یې ما سره ځکه د ده دماغو کې فرق و دا زمونږ ګاونډین دی ته ګاونډین دی او دا چې هغه ده تللی دی هغه کومه ښځه دا د هغې زوی دی ښه او په خپله د کورونو ته ورله بس دوک ما سره لاره کې بیګ واغسته تندر روغ لکه غورځېدو دا کپړې ماته دا چولي او دا څه لکه اوس ورته پته ولګېدو په همداسې وګړ دا دونه شرمېدلی دی نه چې لاس کې د مخکې راځه او تا ته پته شته جوار زما څونه خرچه شوي نه کنه لالا ته په دې دونه خرچې کې کنه دا تا له سکې مو کنه ګور دا خو اوس نوي زناور راوتی دا فصلونه میراته تباکۍ او ته د ځان ډېر خیال ساته چې ګرځې تش لاس ګرځم ما دا خو پټي دي شاړې دشتې دي د کور شته نه څه دا غش ته بل انسان پکې د رقم نه لګي الله به خیر کړي دغه خالده خرچه مې بې کړې ده پرون کس راغلی و 2,50,000 روپۍ راکولې اورې خو یاره دی قارغان ته وګوره نه دی وږې دنیا نه نه هغه زناور هغه نه دی انا دا پکې لا بله داسې شوي تاسو لا چې جل تاسو نه جلان دي تاسو د چې جلونی لکه د کاڼي بیا دا وانډیانو ته تللی وه چېرته تللی وي او ما لیکلي و پرې دې کره یو خو ګورې مورې صفا خبره درته کوم په شرمونو به م نه شرمې په ټول کلي کې دا سریله ګرځي چې کله م زه د ملګرو سره ولاړ یم دا مرداره به روزي ګورې شرمې به مې په ایمانه لالو مې دله ګوره په شرمېدلو کې به څو بشر خیرات له تلیم هلته د مدمي ته ناستم او ته تپ نه ته وتی تا تلیو یا ټول ډونډې روانه روانه بچي دا خبرې تا به ته چې ګونګې ته روانه به یې که نه تا کې غیرت نه و چې هغه سړی دیشتی وی په هغه ځای کې ما ته ټپله وما وي ټپله پکې رالم خو به پښتو رانه یې راتوه پښتو تا نه ډېره ضروري شي مورې داسې کار ډېر دی خوند و. ګوره دوه خبرې درته کوم یا پې ماله بدل وکړه زه داسې کار دا د دستخط ترتیب اوس ورته ای بچیا راځې لکه ته ورسره څه کوله دا ونیسه بیګ دې ونیسه قسم دې کو یاد درکې پښتو یاد درکې غیرت یاد درکې ښه مې درته ویل چې یا به اوسه ته لاړ شې یا به اوسه زه لاړ شم نو ګوره اوس یې را روانه وه نو پردي سړي سره روانه وه دا ته څه غول کړې زه غول خورم ته غول خور شوم اوس ای دروغ وایي یاسره ته کښېنه تا زه خبره کوم قسم په خدای چې بل کس سره روانه ګوره دا کارم ګوره کاکا ګوره کارم ټول ګوره غلط دی غول ښه مې درته ویل ګوره لور خور به یوازې ګوره د کوره نه وباسي ای جنریټر لا خوله بند کا داسې کار وکړه ما ستا د رښتې خبره کول عثمان سره دقه خبره مې ورسره کوله دې راباندې اوس تهمت لګوي او دا ته څه او دا څه یم نو د رښتې خبره به دا کوي ګدا به کوي دا څه ته ناست دی وای نو مله هغه کور ته زه ورځم په کدي به ورځي ما ته زه وروسته درځم او همداسې کار یا خور به د زما رور له راکې هلکه دا ګونګۍ پسې تللی وي نه زه تلم دستخط لرو مخې له رالو عثمان رالو ما دې چېرته ځې ما ته عثمان دا سره مې ګاډه وي وایه مې مور دې کور کې دی وي یا کور کې ده
ام زه به درځم زه به مې رور له ستا خور غواړم نو په لاره کې ورسره دا خبرې وکړو دی را باندې راغ اوس را باندې تهمت لګوي د دې څه کار نو کور کې به اوس خبره کړې وه نو دا خو دیوال په دیوال کور دی چې تا په هغې بر کې خلک را باندې خلک د باندې ځکه خبرون چغې مو په قلار په خلو همدانې راوغږئ ما ته غوږ غلي شئ ته کور ته ولې نه ځې چې ته راغلی ده ته ما ته دا شوې چې ته ما ته د کور زما واخیستی دی اخیستی دی دریو میاشتو له راغلی چېرته کې د باندې راپورټ کړو د مورې سمې ده پکې ښه ده پسې کلي نیک راولم د مورې سمې هلکه ته کښېنه یې سره په دې کور کې کښېنه دقسې کښېنه په دې کې پېښو نه باسه چې پېښو نه روزانه دا جاخې غوی مې دي دا کاټه ته وړم او په بله ډډه به تې ځم دا کور ته لاس دې به نه بوځي ځان سره باندې دا د خخه ټوټه د ورځې اتیا جنګونه رالګي دا ور خلکو پټ په لرګو مات کو دا خو دې پرېښې د جنګونو نه د کار شو نه د روزګار شو په جنګونو ته دې پرېښې او دا رشته ما د پلار کوله کو تا براله کوله ته ما ته پیل دا خبره دا خبره دې ته پیل وکړه دې ته د خیال دی تا له پلار ښځه کوي ما چې سره د کور دې آباد شي آیا په بدلو کا سبا پکې کور به دا به ما کالک لور کومه چاله چاله پیمان کا هغه د موبلینو ټپکیره دی ورکړنو ډومبه دا وجنم دی ورا کالک تلور دونګه د دې د پاره بل خشتالک پیدا نشي او ما کالک د دې د پاره مورې ولیم شرمې په دې کلي کې چې سبا را پسې ټول کلی لګي نو ولیم شرمې بایا بل مادام پسې دریم مادام دې نخکارې نو دا نه تا ټور دی خسته تک سپین دي تاسو لاندې تاسو چې تمسنی نه نو تاسو می خو تا دي خیال دی ته چرته تللی وې اوس زه ته هم نه چې ما پرې دې کر لګلې ورته وا غري سزا ته دی نه ته چرته تللی وې اے اماتل ته وای داسې تا ته وایي چې کوټی ته ځه اماتل ته وای ماتل واورا ته کوټی ته د ځه دا متل واوره به وځي وایه تیمور دلالتي لوله ولالتي بے غیرتو دلالیان خو تاسو وې ما به دلالیان کې نه حساب وي نه خوله به میله ماته کړي ته د شکار کې کنه دا بورخرا واله چې هغه هغه ډاکټر لاله شو کنه کنه یا په دې خپل مې چې درد دی دا ټینګ اخبار دې نه الله خطر دې تاسو پرونه هم تدی وې مسکین لبدی بوزم خپل بدل صحیح را صحیح کی کنه یو څاډه بچې د چې دړکې خدای به حکیم دا ته دم بتا مالا د دې نه بودی به غیرت غونډه کی ته ولا درز ورکی ای دماغ پر قراواله بورخرا واله منډه ده چاړای بورخرا وړه پر قراوړه اے رے تاړې ته دا سره پر کیمرا والا چې مال ته بغل دی بیا کو تاسو اته دې لاتی ته د شکار وکا اے جنې چې ولې پخا کو د موږ غدارو ته پکې واچوا تاله بوزم پزانه تاسو تشي ته د شکار وکا مو بي راسو دا مسکین له بوزم خپې خوګ دا کورونه ولا نه آبادو مور نه به تلې کورتا هلکه غلی کېنه ګورې چې مور دې کور کې را کنه د ښې خلک نه غلی کېنه سپی دې غاپي به تا واورېد مازغې راته خراب کړل د نن درېیمه ورځ چې دا سپی مې پړسولي دي ښځه راله وکړه ته د ښځې شئ اته پیرې مې ورته چې سعودي ته لاړ شه ځان له څه وګټه مسافر کو مونږ کولې نه مونږ په تغبه کې شپې کولې مسافر مونږ چرته کولې شو سړیا چې لکه کینه خامخ ده کینه دلته اندر اے کینا نه دل نسړی